جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه د وڼه په ګریډ سټیشن کې ویلوړ یم نو لکه تاسو ته پاته دو چې د وڼه په 100% علاقه کې تقریبا 83% علاقه چې کومه دو په دغه کې بجلی نشته دی او په 10% علاقه چې کومه دو په هغه کې بجلی شته نو دلته نن مشرون راغلي دي د احتجاج کړی دی دغه ګریډ سټیشن ته راغلي دي. نوم ورته وښایه جی. نوم حاجي نور محمد دی د دشکۍ کمیټۍ سره تعلق لرم. ښه نور محمد درته وایه چې نن تاسو دلته ولرغونډ شوي په دغه ګریډ سټیشن کې ولې ولرغونډ شوي؟ موږ دغه پر راغلي چې د میش 24 غنټې بجلی وه هر کامېداره پارین یې ودا تر وستله چې 4 غنټې کړله او دا 4 غنټې هداستو چې د خلک په دغه نه منادو چې په درې لمبرې سره وسلې هغه په وجه باندې په دغه علاقه کې بجلی نشته دی دا مطلب څه چې دا نشته دی. ښه مطلب تو مقصد دا دی چې په شکی کې چې کوم کلی دي د 4 غنټې بجلی دی بیا هم سره تقسیم کړی دو دا بیا په 3 ځای تقسیم کړی دو 3 مارچ په میش باندې لمبارو دی میش سره دا ودا شوی و چې لاس کولو د توس چې کله میش زم کېدلی لاس کولا یې میش سره دا کړی چې توس نو ټیکس و د توس نو بجلی بیل نه وخلی بل میش ډیم ورکو د دغه ډیم مشرف د میش سره وعده کړې وه چې تاسو ته د دغه نه بجلی درکېږي مفت ځکه چې میش مځکې په باندې لوندې شولې او معاوضه هم نه شوه میلاو بل 100 عرب روپۍ چې کومې قبایل ته منجرې شوې وې د میش نه پاکې روپۍ کټ کېږي عام نشته پیرانه راورسېدل په منځ کې غبن پکې وکړه نن د میش بجلی نشته دی او میش دا وایي چې صابور ستا میش بیا نور خلک راغوښتی دی که د میش په دا اپیل باندې دا میش اپیل کوي حکومت یې کوي وابډات یې کوي چې دا ته د میش په دا خبره باندې غور وکړه که نه یې وکړه صابو میش غونډ خلک راغوښتی دی چې څوک رو نشي 50,000 روپۍ په باندې میش ټرمینال کونسلر هم غوښتی عالم هم غوښتی میر هم غوښتی دی چې څومره مشرون دي علاقې په یوه برکره باندې مسلسل کاسون غوښتي دي دو میش درمې بیا قدم وخلي چې بیا د دغه ذمهور وابډالي. ښه ډېره مهرباني جیف د ژغ قدرمنې یو بل کس څه لوړ دی نوم ورته وښایه او د کوم ځای زه فضل رحیم یم او شکي سره تعلق لرم او د وڼه سره ګډ په کمیټې کې موږ 2002 کول نه ویلوړي 2022 کول دی په دا 2022 کې موږ کسان ته کمبي ویلوړي دي او لړنینا تیر دي 10 لښ کې لړنینا نه دي اندازه ځای چې 16 برکرې لګېدلې دي په دا 16 برکرې کې کسان موږ او صبره موږ 4 غنټې بجلی نه دلدلې میش که دا 4 دلې وای بیا هم لږ کې کړی اوس په دا 24 غنټې کې د میش بجلی ورغله و 4 غنټې ته په دا 4 غنټې کې د میش پوته شوه 1 غنټه او دا 1 غنټه بجلی زه څه په وکړه زه پټای په پړه که یې څه په پر وکړه دا د حکومت مو ته وایي چې د کبدا زه مجرم شو یا دغه حکومت نو غاضب څه پر کاوه او نه دا بجلی ان شاء الله دا د مو په خورا کې ګریډ لګېدلی دی د مو په خورا کې مټې لګېدلې دي د مو په خورا کې ډریم جوړ شوی دی که زه د حکومت نه د مطالباتو چې زه خامخا بجلی زه نه غواړم. ډېره مهرباني یو بل اجیر سړی لوړ دی اجیر نوم ورته وښایه سید الله خان د اعظم مرڅک اوسېدونکی یم د اعظم مرڅکو بجلی څرنګه دوه اعظم مرڅک درې هغه برکرې قادرې لړنینه دي که نه پیچې کالوشه نرګاسې او کاژا پنګه دا میز په 3 نمبر چلایي او په دام گذارانه چې کنه پیچې او څور ځکه نمبر دل درځي او په 3 مارچ نمبر درځي بس تو څه غوړی چې ویش مې دا غوړی کنه چې مې 24 غنټې په جلی وکنه پیچې دغه نه 4 غنټې تر واسطه او دغه منظم یې دوه کله کا کارنام دغه په نوم د کړي دکانه او دا مشر مشته ماف کړی و کی یعنی ماف کړی دکانه او تاسو زله کړم دغه په پڼه کوي تو دا مقصد چې مشر مشته دا ویلی وی چې دغه نو د علاقې ته مشر دا ویلی کنه چې په جلی د مفت وي کی یعنی ویلی کنه چې مفت وي او میش دا بجلی غوړي کنه پیچې په دا میش تارینا ورکای کنه بجلی میش غوړي. ښه مهرباني ته نوم ورته وښایه. مو نوم دی پیر خان کوم ځای د تنهایی سره تعلق لري ورته مړه کې وکړو. ښه لکه ټوله شپه دو باد حال دی په یوه ځای کې بجلی نشته دره بجلی نرسي چې یو موبایل ته چارج کړي موبایل تعمیر د بجلی د پورا د بیټرۍ کو چارجر سیټ کړی 24 घंटे के मिलता 4 घंटे बिजली में रहेगी पर 4 घंटे के कला नीमा घंटा रुशी कला 15 मिनट रुशी कला 3 रुशी تاسو د غسر مشوره چې کړې دوه وابډي ول سره داسې دا شلو رامیر به سره کړې دوه وابډي ول زون تا شوري کانا چې کلا می سره ټیم چیزي پدام نه می لیسی 24 घंटे बिजली ने मिज बिजली वो 4 घंटे ته غلا میج حکومت ته اپیل دی چې رامیر بجلی رسایي کا ډیم میش در کړی دی مزکه د میش په لوند دو ګریډ د میش په مزکه کې دی کچیر صحیح نکړل کار صحیح نکړل میش مجبوری کوم چې څوره و تلز بر کړی دی میش په ګریډ کې میش لیکلی دی دا ته غاید میش سلسل کسون رغړی دی اخیرو بیا میش دا ته مجبور شي چې ماورو بیا د ووډی وی
چې میږ دا لین بند کی چې په ونه کې د ایچا بجلی نه وي کمیش وس دلته ورنوزي دغه ګریډ ته 1000 روپۍ ورکې نو کیمه علاقه ته بجلی غوړه نو ډایرکټ بجلی درته سٹارټ کوي په دا باندې همیش خبري چې دای صرف پیسې ته چل دی پیسې ته د نوستي دلته دغه سه بجلی نه چلاوي ډیم ها دغه وزیرستان نه خوره دغه وزیرستان چې کیمه عوام دغه ډیم ورک دغه ودا ور سره وشوله چې دغه علاقې بجلی چې کیمه دغه په فری باندې وي دغه سو بجلی ورته ملاویږي دغه ریالټي چې کیمه دغه غالي نه ورته ملاویږي او ور سره وس دی چې د میش چې کیمه هغه د فاټا سوار بریپې دی پاغه کې د میش نه پیسې هکټ کیږي خو بیا همیش ته بجلی نه ملاویږي لکه دی وی چې دلته په سل کې 88% چې کیم خلک ته هغه ته عوام ته بجلی نه ملاویږي 10% خلک ته بجلی ملاویږي خو هغه سرکار خلک ته ملاویږي د سرکار 24 غنټې بجلی دو 24 غنټې بجلی په دا ګریډ کې موجوده وي خو عوام ته نه ملاویږي میش دا ته نه پیږي چې د عوام ته د بجلی ویل نه ورکوي د عوام د ویل غوسه کوي په دا وس وخت کې د عوام نه د عوام د غوسه نه د څه ګټه وخلی اکه وزیر ژغ نیوز وانه ګریډ